جنرال سمیع سادات وایي د مقاومت جبهې او روسانو ترمنځ د اړیکو پیل هرکلی کوم. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د زرغون بهیر رئیس امرالله صالح د مقاومت په نوم جبهې د مشر احمد مسعود او د فدراتیوي روسیې د پارلمان ترمنځ د وروستیو پاستو هرکلی کړی او هغه یو ښه زیری بللی. جنرال سمیع سادات پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د روسانو مقاومت جبهې ترمنځ د رسمي اړیکو پیل له طالبانو سره د مبارزې په لاره کې غوره ګام، ښه ستراتیژي او مثبت تحول دی. دغه په وینا د روسیې په پارلمان کې د احمد مسعود شتون ځکه لاسته راوړنه ده چې دغه پارلمان له کرملین ماڼۍ سره همغږي سیاستونه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ زاویه نیوز د خپلو معلوماتو پر اساس خبر نشر کړ چې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د یوې بلې جګړې پیل لپاره د لوبغاړو انتخاب پیل کړی او ځینو کسانو ته یې پیسې هم ورکړي دي. د دې کار په غبرګون کې طالبانو له امریکا او پاکستان سره ناستې زیاتې کړي او ځینې نوې ژمنې هم ترلاسه کړي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.